स्कूल ته بمزي ماته د قرآن تجوید خو د قرآن قاریان زمونږ چې کله د سکول کالج وختو د یونیورسټۍ مونږ چې کله انګلیش زده کوو مونږ به انګلیش داسې زده کوو توجه ټي ایچ ای دا اواز کوي دی ټي ایچ ای څه اواز کوي ټي ایچ ای سبا به خلک وایي مولیان انګلیش نه مني وایي ټي ایچ ای ټي ایچ ای مونږ چې کله زده کوو نو ټي ایچ ای دی ما بل یو سټوډنټ ته ما بیټا وایا ټي ایچ ای څه اواز کوي ما ته وایي ټي ایچ ای دا ما دا ولې وایي ما ته وایي مفتی صاحب دا برټش لهجه ده بجلیګر صاحب پیژنې که نه پیژنې تیراته تللی و تیراته یو امام پسې مونځ وکړ څه بل شانتې قرآن یې وي چاته یې ووایي دا د څنګه قرآن وي خلک ورته وایي دا یې تیراوال قرآن وي تیراوال قرآن په عربی کې دی اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها قرآن زده کا حدیث زده کا جنازه زده کا مونځ زده کا تلاوت زده کا ذکر زده کا ختم نماز زده کا اور ما یو بابا ته مونځ ښوده په سیروزه کې پس کې ما بابا ته وایي بابا وایه التحیاتو بابا ما ته وایي التحیتو ما ته مفتی صاحب څنګه غلط مې خو چې څنګه زور تا ورکړه داسې زور ما ورکړه ما صرف د زور خبره نه ده زور زیر ته به ګوري زما فتح کسره ته به ګوري التحیاتو نمونځ زده کا تلاوت زده کا قرآن زده کا اور 50 ماشومانو قرآن ختم کړ د دې انعام ما ته پته نشته د دې اجر ما ته پته نشته لیکن د دې 50 ماشومانو مور پلار ته به الله څه ورکوي دا جمله وایم توجه دا صرف دا 14 اگست حوالې سره زما په سکول کې په کالج کې په یونیورسټۍ کې پروګرامات دي اور دې ځل خو مقلاړه آئنده کال له به انشاءالله د ټولې صدې په سطح باندې جشن ازادي پروګرام کوو هر جماعت هر تنظیم هرې پارټۍ والا ته دعوت ورکوم د دې صدې په سرزمین باندې به جشن ازادي 14 اگست حوالے سرا اور کیونکہ زه دلائل چند وایم زما پیغمبر او فرمایل احب البلاد الى الله مساجدها مخپز مکه الله ته خوښ ځای نه دا جماعت ولې خوښ دی ځکه چې دلته مشن توحید دی دا ځکه چې دلته عبادت دی دلته تلاوت دی نو څنګه چې مسجد عبادت دپاره جوړ دی نظر پاکستان بانیان پاکستان قائد اعظم نه واخله علامه اقبال نه واخله اکابرو د وینو قربانۍ نه واخله سن 65 کې عزیز بټي شهید راشد منهاز شهید اور د کارګل په موقع باندې کرنل شیر خان شهید سرور شهید چې د جان نذرانه پیش کړې ده وطن عزیز پاکستان ملک خدا دا د پاکستان چې مارز وجود کې راغلی په ټول کائنات کې دو ملکونه په نظریه آزاد شوي څو ملکونه یو اسرائیل دا د یهودیت په نظریه آزاد شوي او زه اسرائیل هم نه منم او کوم مولا چې اسرائیل غواړي هغه مولا دې نه منم اور دویم پاکستان په ټوله دنیا کې پاکستان په نظریه اسلام باندې معرض وجود کې راغلی د پاکستان نظریه او بنیاد کلمه توحید دی پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا ټول دنیا اسلامی ملکونه راجمع کا د پاکستان بنیاد په کلمه توحید او په اسلام دی بل یو ملک په ټوله دنیا کې د اسلام په نوم معرض وجود کې نه راغلی د بنیاد نه لہذا د پاکستان چې موږ د ختم نبوت دفاع کوو د ناموس رسالت دفاع کوو صحابه او آل بیتو دفاع کوو موږ به د پاکستان دفاع کوو به انشاءالله